السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوالو ته دې ډېر مبارکي چې دغه زیمبابوې د یو تاریخي شکست ورکو، یو ریکارډ یې پرې جوړ کړو چې په 50 سکور یې ټول رابار کړ، که 57 50 سکور باندې تقریبا چې ټول رابار کړ. نو بیګا خو ډېره زبردستې مقابلې وشوې. پاکستان ساوث افریقې له یو غټ شکست ورکو، خو سپیشل پاکستان د کرکټ مینوالو ته دې مبارکي وي او سپیشل دی د افغانستان د کرکټ مینوالو ته مبارکي وي. بیګا چې کومه لوبه د افغانستان ټیم وکړه او د پاکستان ټیم وکړه، نو زبردستې مقابلې شوې وي. خو واقعي چې په زیمبابوې باندې افغانستان ټیم یو غټ ریکارډ جوړ کړو، دا ځکه چې په اوډیای کې دا غټ ریکارډ، او بل پاکستان بیا په T20 کې په زیمبابوې جوړ کړو، هغې په 57 که په 58 رابار کړو. نو ښه ریکارډونه جوړېږي. بیګا چې کمې لوبې شوي، ښه مقابلې وي، بیا هم د افغانستان د کرکټ مینوالو ته ډېر مبارکي. پاکستان او د ساوث افریقې چې کومه لوبه وه هم ډېره زبردسته وه. نو دوستانو، لوبې ډېرې زبردستې روانې دي. اوس د افغانستان یو لوبه پاتې د زیمبابوې سره، او د پاکستان هم یو لوبه پاتې ده. نو پاکستان خو یو لوبه پاتې ده، خو دوه لوبې وګټلې، سیریز یې وګټلو، او د افغانستان سیریز چې دی اډرا شوی دی، ځکه چې یو باران وړی دی، یو افغانستان وګټلو، یو کوس زیمبابوې وګټلو، سیریز به ډرا شي. نو د دې لوبه یو بله مهمه ده د افغانستان ټیم د زیمبابوې سره، چې دغه لوبه هم وګټي نو سیریز به وګټي. او پاکستان 2-1 ګټلي دي، یو لکه یو خو مطلب شوې نه ده لا، او دوه لوبې پاکستان ټیم ګټلي دي. نو زبردستې لوبې شروع دي. نو پاکستان ټیم خو به داسې ووایه چې ساوث افریقې نه سیریز وګټلو، او افغانستان ته یو لوبه پاتې ده چې دغه هم وګټي. نو د چیمپئن ټرافۍ خبرې هم ډېرې ښې راځي، او شیډول کیدی شي بس نن سبا کې اعلان شي، او دغه چیمپئن ټرافۍ له تیارۍ نه ډېرې زبردستې روانې دي. نو ورځې هم ورته لګي، تقریبا 40 دي که 42 ورځې پاتې دي. روژه کې به داسې ښکاري چې دې ځل چیمپئن ټرافي راشي. نو دوستانو، ډېرې زبردستې مقابلې د کرکټ معلوماتو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ. د الله په امان.